د شال ټلویزیون قدرمند لیدونکو سلامونه او وخت مو په خیر. ستاسو پام راګرځوم د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته. په پیل کې هم د خبرونو سرټکی. اوچا ویلي چې راتلونکي کال کې په افغانستان کې د اړمنو کورنیو شمیر ډیر شي. غزني کې د دوو جلا ترافیکي پیښو له امله 52 تنه مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. پاکستان غواړي له منځنۍ اسیا سره د افغانستان له لارې ټرانزیټ سوداګري عصري کړي. اروپایي هیوادونه غواړي اوکراین ته 10,000 سوله ساتي ځواکونه ولېږدوي. ابو محمد الجولاني ویلي چې سوریې ته د افغانستان بڼه نه ورکوي. ترکیه او لبنان غواړي په ګډه د سوریې د بیا رغونې لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي په 2015 زیږدیز کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د راپور له مخې روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې 12.4 میلیونه کسان د خوړو نه خوندیتوب د لوړې کچې سره مخ وو، خو په راتلونکي کال کې به دغه شمیر 14.8 میلیونه کسانو ته لوړ شي. اوچا ویلي د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې راتلونکي کال کې له 14.8 میلیونه کسانو سره د مرستې لپاره 2.2 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. د یادې ادارې په وینا افغانان هم پر اوسنیو چارواکو د لګول شویو محدودیتونو له امله له ګواښ سره مخ دي. د کابل او کندهار په لویه لار د دوو جلا ترافیکي پیښو له امله 52 تنه مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په غزني ولایت کې د دوو ترافیکي پیښو له کبله 52 کسان مړه شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ځایي رسنیو ریپورټونو کې ویل شوي دواړه پیښې د کابل کندهار لویې لارې په اوږدو کې د اندړو ولسوالۍ او مرکز سیمو کې رامنځته شوي دي. د طالبانو مرستیال ویان د پیښې په تړاو د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي چې اړوندو ادارو ته لارښوونه شوې چې ژر تر ژره د یادو پیښو ارزونه وکړي او د بیا تکرار مخنیوي لپاره یې لازم اقدامات ترسره کړي. د پاکستان د لوجستیک ملي اداره وایي چې د تورخم او چمن په مهمو اوسنیو سرحدي دروازو کې د پرمختللي ګډې ټرانزیټ سوداګري مدیریت سیستم د بشپړېدو په حال کې دی. د راپورونو له مخې د دې عصري تاسیساتو 90 سلنه کار بشپړ شوی چې د کارګو د پروسس ظرفیت به 15 برابره لوړ کړي او له افغانستان او مرکزی اسیا سره به د سرحدي سوداګرۍ بهیر نرم او اغیزناک کړي. پاکستانی چارواکي وایي ټاکل شوي دغه نوي تاسیسات د 2015 کال په فبرورۍ کې پرانیستل شي چې د سیمې د سوداګرۍ په ډینامیک کې به بدلون راولي او امنیت، شفافیت او کاري اغیز به لا زیات کړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو له افغانستان څخه د ناقانونه کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د نویو تدابیرو خبر ورکړی او ویلي دي چې پر پولو او تمځایونو به د بې اسناده کډوالو د بایومټریک ازمایښت ترسره کړي ترڅو دوی ونشي کولی بیرته ایران ته راوګرځي. بلخوا د ایران د بهرنیو کډوالو مرکز هم ویلي چې د قضاییه قوې په مرسته د ناقانونه وګړو د مخنیوي لپاره یو شمیر نور تدابیر هم تر کار لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو د روان کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره پر پوله یې د سرحدي دیوال د جوړېدو چارې پیل کړي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان وکړ چې ترکیه او لبنان به د بشار الاسد له نسکورېدو وروسته د سوریې د بیا رغونې لپاره په ګډه کار وکړي. اردوغان د لبنان له لومړي وزیر نجیب میقاتي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په سوریه کې یو نوی دور پیل شوی او موږ د سوریې د دوه مهمو ګاونډیانو په توګه موافقه کوو چې باید په ګډه کار وکړو. هغه ټینګار وکړ چې د سوریې ثبات د ټولې سیمې د ثبات په معنا دی او دغه جنګ ځپلي هیواد بیا رغونه به یې لومړیتوب وي. اردوغان دې حقیقت ته په اشارې سره چې ترکیه او لبنان د زیات شمیر سوریایي مهاجرینو کوربتوب کوي وویل دا یوه حساسه دوره ده چې موږ باید په یووالي، پیوستون او پخلاینې سره د سوریې د بیا رغونې لپاره کار وکړو. د تحریر الشام ډلې مشر ابو محمد الجولاني له BBC سره په یوه ځانګړې مرکه کې هغه ګنګوسې رد کړې چې ګنې دوی غواړي چې سوریې ته د افغانستان بڼه ورکړي. د نوموړي په وینا هر هیواد خپل ځانګړی دود دستور لري. د افغانستان ټولنه قبیلوي ده خو سوریه کې ذهنیت جلا دی. هغه زیاته کړې چې د ښځو پر زده کړو باور لري
او ټولې تعلیمي او تحصیلي دروازې به یې پر مخ خلاصې وي. د سوریې دغه واکمن زیاته کړې چې ادلب ښار چې له تیرو 8 کلونو راهیسې د دوی په ولکه کې و تر ننه پکې پوهنتونونه پرانیستي دي او په وینا یې په دغه هیواد کې 80 سلنه ښځې پوهنتونونو ته ځي. اروپایي هیوادونه غواړي اوکراین ته 10,000 ساعتي ځواکونه ولیږي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اروپایي چارواکي به په اوکراین کې د اوربن یا د سولې موافقې ته د رسیدو په صورت کې اوکراین ته د سرتیرو د لیږلو په اړه بحث کوي. پرون د اوکراین ولسمشر دغه هیواد ته د 16 ساعتو ځواکونو د لیږلو ملاتړ وکړ. ویل کېږي چې دا خبرې اترې د فرانسې د ولسمشر انمانویل مکرون په مشرۍ پیل شوي او اوس په لومړیو پړاوونو کې دي. دغه ائتلاف د جرمني، فرانسې، ایټالیا، برټانیې او پولینډ په ګډون له 5 څخه تر 8 هیوادونو پورې د سرتیرو په لرلو سره جوړیږي. د اوکراین ولسمشر پرون ویل چې بروکسل کې به د اروپا د مشرانو په غونډه کې په اوکراین کې د نړیوالو 16 ساعتو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسله بحث وشي. دا په دې معنی چې له روسیې سره د اوربن یا د سولې د موافقې په صورت کې به دواړو هیوادونو ترمنځ په سیمه کې 16 ساعتي ځواکونه ځای پر ځای شي څو د جګړې د بیا پیلېدو مخنیوی وشي. ناټو اوکراین ته د پوځي مرستو د همغږي کولو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې دا اقدام ناټو ته د اوکراین په جګړه کې مستقیم واک ورکوي چې موخه یې د اوکراین لپاره د پوځي ملاتړ دوام دی. د یادونې وړ ده چې دغه مسؤلیت مخکې یوازې د امریکا پر غاړه و. د ناټو پوځي تړون 21 غړي لري چې امریکا، بریتانیا، آلمان، ترکیه او ایټالیا یې مهم غړي دي. سویډن د رد شویو پناه غوښتونکو د دویم ځل د پناه غوښتنې حق محدودوي. د سویډن حکومت په یوه تازه پریکړه کې د کډوالۍ په اړه داسې یوه لایحه اعلان کړه چې له مخې د نه منل شویو پناه غوښتونکو د دویم ځل پناه غوښتنه سختیږي. د نوې لایحې له مخې رد شوي پناه غوښتونکي باید له سویډن څخه وځي تر څو وکولی شي د دویم ځل لپاره د پناه غوښتنه ثبت کړي. د سویډن د کډوالۍ او پناه غوښتنې وزارت ویلي چې په سویډن کې د پناه غوښتنې د هر 10 قضیو څخه 7 قضیې نه منل کیږي، خو بیا هم ګڼ شمېر رد شوي پناه غوښتونکي په دغه هیواد کې پاتې کیږي. سویډن له تیرو 40 کلونو راهیسې د جګړه ځپلو هیوادونو لکه افغانستان، سوریه، سومالیا، ایران او عراق ګڼ شمېر وګړو ته پناه ورکړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په نړۍ کې له 2014 کال راهیسې په پرله پسې ډول 80,000 کډوال مړه شوي دي. یاد سازمان په یوه اعلامیه کې د یو خوندي او باعزته مهاجرت پر ډاډمن کېدو او د ډېرې مړینې د مخنیوي ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان دا نه دي ویلي چې دغه کډوال په کومو هیوادونو کې مړه شوي، خو ډېری مهال په نړۍ کې کډوال په سمندرونو کې د کښتیو ډوبېدو په پیښو کې مړه کیږي. او اوس هم ورزشي خبرونه. د لوګر ولایت فوټبال سټیډیوم بیا ورغول شو. د لوګر ولایت فوټبال سټیډیوم د هیواد بدني روزنې او سپورت ملي ادارې سره د یو هوکړلیک له مخې د یوې همکارې موسسې له لوري د 1,500,000 افغانیو په لګښت بیا ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ریال مادرید د انټر کانټیننټل سیالیو اتلولي وګټله. د اروپا نامتو کلب ریال مادرید د فوټبال نړیوالې شورا په کچه فوټبال کلب سیالیو پایلوبه کې د قطر په لوسایل لوبغالي کې د میکسیکو پاچوکا کلب سره مخامخ شو چې له یوې په زړه پورې لوبې وروسته ریال پکې سیالې لوبډلې ته ماتې ورکړه او د یادو سیالیو اتلولي په خپل نوم کړه. درنو لیدونکو، دا هم د شال ټلویزیون څخه د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښې چارې.